السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالي زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون 14 درس ته ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ تاسو د تفریق د عملیې تعریف زده او علامه مو یې وپېژنده. د نن ورځې په درس کې به د یو رقمي عددونو تفریق او په تفریق عملیه کې د صفر ارزښت وپېژنو. راځئ چې راپیل یې کړو. درنو زده کوونکو، د تفریق عملیه هم د جمع د عملیې په څېر ترسره کیږي. موږ به د نن ورځې په درس کې له 9 څخه تر 1 پورې د یو رقمي عددونو تفریق کول تمرین کړو. راځئ په ګډه یې په مثالونو کې یو ځای راسره تکرار کړئ. لومړی مثال: له 9 څخه چې 8 کم یا تفریق کړو څو پاتیږي؟ حل: په تېر درس کې مو زده کړل چې د تفریق په عملیه کې لومړی عدد مفروق یا مینوند نومیږي. دوهم عدد مفروق منه یا سبتراهند نومیږي. په دې سوال کې مفروق 9 او مفروق منه 8 عددونه دي. د سوال د حل لپاره مفروق عدد لوړ لیکو، مفروق منه تر مفروق لاندې لیکو او د مفروق منه عدد چپ اړخ ته د ماینس یا منفي نښه لیکو. اوس نو تر مفروق منه یعنې 8 عدد لاندې یو افقي لیکه یا کرښه لیکو او له 9 څخه 8 کموو. له 9 څخه چې 8 کم کړو حاصل یې له 1 سره مساوي کیږي. دوهم مثال: که یو دوکاندار 6 قلمونه ولري او 2 قلمونه ورڅخه خرڅ کړي، تاسې ووایاست چې څو قلمونه به له دوکاندار سره پاته سي. حل: د یو رقمي عددونو د تفریق د طریقې په مرسته له 6 څخه 2 کموو چې 4 پاتیږي. نو موږ ویلی سو چې له دوکاندار سره 4 قلمونه پاته دي. درنو زده کوونکو، دریم مثال به تاسې په کورونو کې په خپلو کتابچو کې په منظم ډول حل کړئ. دریم مثال په داسې ډول دی: احمد 8 کتابچې لري. له دې کتابچو څخه یې 4 کتابچې د ریاضي مضمون دي. تاسې پیدا کړئ چې د نورو مضمونونو لپاره څو کتابچې پاته سوې. ګلالیو زده کوونکو، دا چې د یو رقمي عددونو د تفریق عمومي طریقه مو زده کړل، اوس به په تفریق عملیه کې د صفر ارزښت وپېژنو. صفر په تفریق کې د جمع د عملیې په څېر یو بې ارزښته رقم دی. یعنې که موږ له یو عدد څخه صفر کم کړو حاصل به یې بیرته هماغه عدد وي. د مثال په ډول له 5 څخه چې صفر تفریق یا هم کم کړو حاصل یې بیرته هماغه 5 پاتیږي. نو موږ ویلی سو چې صفر په جمع او تفریق عملیو کښې د خنثی عنصر په نوم یادیږي. دا و زموږ د نن ورځې 14 درس. په راتلونکي 15 درس کې به په عمودي او افقي ډول د عددونو تفریق کول زده کړو. په مخه مو ښه.